د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونه کې ټینګار کړی چې اسلامي امارت د یووالي، خپلواکۍ او ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دی او مشرتابه یې ژمن دی چې د هر ډول اختلافات، توطیې او فشار پر وړاندې به په ټینګه ودرېږي. نوموړي زیاته کړې چې د بدنامولو او بې سواده کولو هڅې له هېواده بهر طرحه کېږي، خو د افغان ولس ملاتړ او د امارت ترمنځ همغږۍ به اجازه ورنکړي چې دغه هڅې بریالۍ شي. موضوع نو نیست. اگر شما در زمان مبارزه ما هم متوجه بوده باشین، اوجا مصف جهادی را تقسیم کرده بودن، یکی را شورای یک شهر پشاور گفته بودن، یکی را شورای کویته میگفتن، یکی را شبکه افغانی میگفتن، یکی را طالبای دیگر. این تقسیم بندی کرده بودن. اون تقسیم بندی های استخباراتی بود و تمام امکانات خود در این عرصه مصرف کردن، پول مصرف کردن، تبلیغات کردن. ولی در بیرون که آمد، روزی که امارت فارغ شد، هیچ تبعیضی وجود ندارد. همه نظام صافا اطاعت میکنن و همه خود قانع هستند و یک روز 20 وزیر و والی بدل میشن. کدام تکلیف را ما نمیبینیم. به این معنی که وحدت کلی جابجا است و دومی تشویش به خاطر اظهار نشود که امارت اسلامی افغانستان علیه اختلافات و علیه تبعیض، علیه زدوبندهای مختلف خیسته و قیام کرده بود و نه خدای نکرده که خودشان میفهمند که قربانی دسته ها و اختلافات باز نخواهد شد. د اسلامي امارت ویان دغه راز ویلي چې ښایي امریکې دې پایلې ته رسېدلی وي چې په افغانستان کې ډیپلوماټیک نه حضور د دې هېواد په ګټه نه دی. د اسلامي امارت ویان ویلي چې افغانستان د نړۍ له ټولو هېوادونو په ځانګړي ډول له امریکا سره د متقابل درناوي، نه مداخلې او رغنده تعامل پر بنسټ اړیکې غواړي. د هغه په وینا د ډیپلوماټیکو اړیکو نشتوالی د ستونزو د حل لار نه ده او عملی تعامل کولی شي د دواړو لورو اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. بینش ما این است که طبعا آمریکا هم حالی شاید پی برده باشه که این به منفعتشان نیست که در افغانستان غیر حاضر هستند. این در منفعتشان نیست که از منطقه غیر حاضر باشند. این در منفعتشان نیست که در موضوعات اقتصادی منطقه آگاه نیستند. شاید ترازی باز فکر بکنن، یک بازنگری بکنن که افغانستان باید باشن، آنها حضور داشته باشن در حالی که شرایط وجود داره و امارت اسلامی میخواد که آنها باشن اینجا. البته حضور دیپلماتیک خود پیدا بکنن، مثل که دیگر کشورها سفارت داره. سفارت آمریکا هم در افغانستان خلاص شد و بتوانیم رفت آمدهای دیپلماتیک داشته باشیم. در آمریکا ما افغانایی را داریم، خدمات کنسولی برشان داشته باشیم. بعضی قیودات بانکی وضع شده از میان برداشته شود. در بانک‌های آمریکا پول مردم افغانستان مسدود شده که باید رها شود. این موضوعات ما میخوایم حل شود. شاید اکنون زمینه بهتری برای باشه که این موضوع درک شود و حکومت آمریکا مگر بخواهد یا از دور دیده میشه که شاید بخواهد که از لحاظ سیاسی به افغانستان نزدیک شود. کار خوبی است و امارت اسلامی افغانستان هم این پالیسی را تایید میکنه و برایشان تاکید میکنه که روابط خوب میخوان با آمریکا. ذبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې که امریکا او نور هیوادونه په افغانستان کې د سیاسي او ډیپلوماټیک حضور له لارې اړیکې تنظیم کړي، نو دا به د باور فضا پیاوړې او د اقتصادي، بشري او سیاسي همکاریو لپاره به نوې لار پرانیزي.